بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د LEN یعنی لرن انګلیش ناو پروژې نوې ویډیو ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو یو څو نوي فیچرز باندې به کار کوو د دغه اپلیکیشن یا دغه انډراید اپ نو ملګرو راځو خپل لرن انګلیش ناو اپ ته او ګورو چې موږ تاسو په زړه ویډیو کې په دې منیو باندې کار وکړو او دا منیو مکمل کار کوي د کې څه کوم مشکل نشته دی ما ټیسټینګ کړی دی تاسو به هم چې کوم شاګردانو ته دې حد پریکټیس کړی وي نو هغوی کیدای شي ټیسټینګ هم کړی وي نو څه مشکل نشته دی که بیا هم تاسو څه مشکل لرئ ما سره دغه ویډیو په کومنټ کې تاسو کومنټ سیکشن کې تاسو کولای شئ خپل کومنټ ماته راکړئ صحیح ده نو راځو ملګرو دا ما سره منیو ده چې دا د سلایډر ده او اخر کې به د ویډیو په دې ویډیو په اخر کې او یا به هم پاینده کې دغه میسج مونږ ختم کوو ځکه دا مونږ ته نه دی پکار چې د ډراور هاز بین اوپن او همداسې ډراور هاز بین کلوز دا میسج مونږ ته نه دی پکار دا به د دې ویډیو په اخر کې بیا ختم کوو نو ملګرو دا مونږ سره سلایډر دی په دې سلایډر کې که تاسو وګورئ ما سره ټول دا ګروپس دي پراته دي چې اول د 12 سنټنسز دي یا 12 ورب ټنسز دي او همداسې آرټیکل دی پوزیسیو دي که تاسو وګورئ دلته ما سره څه شی پراته دي ملګرو اولنی چې کوم دی اولنی چې کوم عکس یا سلایډر دی هغه د 12 وربس دی بیا همداسې ورپسې کنډیشنز دي او همداسې ورپسې جارن دي نو زه غواړم چې کله چیرې مثلا یوزر په دغه سلایډ باندې کلیک کوي نو دا ما سره 12 سنټنس دی د دې چې کوم لیست دی د 12 سنټنس لیست ما سره چې دی دا تقریبا دا 12 چې کوم ټنسز دی انګلیش هغه دی په دې سکرین باندې ورته اپیر شي چې کله یو یوزر یو سنټنس انتخاب کوي نو هغه سنټنس اکټیویټي ورته خلاص شي او معلومات دې فراهم کړي نو ملګرو راځو چیرته خپل اپلیکیشن ته راځو چې کوم موږ سره انډراید سټډیو کې دی او دلته تاسو ګورئ دا زما جاوا کلاسز دلته پراته دي ما سره او دلته کې ما سره ریسورسز پراته دي نو تاسو به راشئ فرست اف اول به راشئ ریسورسز ته او دلته به راشئ سټرینګز ته او سټرینګز کې تاسو ګورئ ملګرو ما سره یو ډسکرپشن دی او یو هم ما سره هیډینګز دي چې دا موږ اولینی ویډیوز کې کار کړی او همداسې ما سره ډراور کلوز او ډراور اوپن دی په هر صورت د ډراور کلوز او اوپن فی الحال پرېږدم نو راځم زموږ نننی چې کوم فنکشنالټي د اپلیکیشن لپاره هغه موږ سره د سلاید بار اون کلیک دی نو زه به راشم اوله کې دلته ورته وایم چې ته ماته یو سټرینګ ارې واخله نو زه به ورته راشم ورته وایم چې ماته سټرینګ ارې راکړه او د سټرینګ ارې به نوم زه کېږدمه مثلا داسې یو نوم به کېږدم چې هغه بیا ماته وروسته په یاد وي هغه ما تیار دلته راخیستی دی ځان سره زه به راشم دلته نوټ پیډ ته او نوټ پیډ کې دا کوډ ما مخکې نه کړی دی تر څو پورې زمونږ ټایم ضایع نه شي نو سلایډر کلیک دپاره ما کوډ کړی دی کې زه به دا اوپن کړم دلته تاسو وګورئ ملګرو ما یو سټرینګ ار اخیستی دی سلایډر ټایټل ټنسز نو دې کې ما 12 ټنسز اچولي دي خو زه به دا یو خپله وکړم بیا به نور کنټرول سی یعنی کاپي پیسټ به یې کړم ځکه چې تاسو ته هم څه مشکل نه وي چې زه کله دا جوړوم نو ما د سټرینګ ارې نوم ایښی دی چې سلایډر ټایټل ټنسز صحیح دی نو زه به راشم دلته په دې ځای کې اول ما ورته ویل چې سټرینګ ارې راکړه د نیم دې وي سلایډر underscore title صحیح ده کنه یا slider tenses underscore titles دا مې واخیسته slider tenses titles او دا مې کلوز کړم دا ما سره یو ارې جوړ شو او په دې کې به زه اوس ورته واخلم چې item دا آیټم به کلوز کړم دې ځای نه او هلته به زه ورته اول ټنس ورکړم نو اول ټنس ما سره چیرې ملګرو اول ټنس دی ما سره پرزنټ سمپل که تاسو راشئ اپ ته دلته به زه اپ خلاص کړم دا تاسو وګورئ په دې اپ کې اول ما سره چې دی present simple بیا present continuous بیا past simple همداسې تر اخره پورې نو زه کولی شم چې راشم دلته ورته ووایم په انډراید سټډیو کې دلته ورته وایم چې اول دی ما سره present simple صحیح دی نو دا مې واخیسته هغې نه پس دویم دی نو دویم دپاره به زه اوس بیا لیکم چې آیټم او کلوز که ده او دلته به زه لیکم چې present continuous نو هغې نه ښه ده ملګرو چې زه درته وایم چې نه ما تیار لیکلي دي زه به دا کاپي راواخلم نو دلته به زه راشم خپل کوډ ته چې کوم ما لیکلی دا به زه کاپي کړم کنټرول سی او دلته به راشم دا شو زما دپاره د یوازې د سلایډر ټایټل ټنسز دپاره دا د ټنسز دپاره دي صحیح دی زه به دا نوم چینج کړم ځکه ما غوښتل چې سلایډر انډرسکور ټنسز انډرسکور ټایټل داسې دي صحیح دی ټایټلز نو دا هغه 12 ټنسز شو ما واچو نو که زه راشم خپل اپلیکیشن ته ملګرو اپلیکیشن کې ولګم وګورم چې اول د ما سره 12 ورب ټنسز نو دا ما ورته جوړ کړ دویم چې دی دویم د ما سره کنډیشنز دي نو د کنډیشن دپاره به هم زه دلته راشم یو ارې جوړه کړم نو هغه ما تیاره جوړه کړې ده زه به راشم دیز ته دیز کې به زه وګورم چې کوم ځای کې مې جوړه کړې ده کنډیشنز reported the
دا دی کنډیشن دا به زه کاپي راواخلم دې او دلته به پیسټ کړم دې لپاره چې زموږ ټایم سیف شي صحیح ده نو سلایډر ټایټل کنډیشنلز نه دي زه به ورته وایم چې سلایډر انډرسکور conditional underscore titles دا دی هغه کې موږ سره بیا زیرو کنډیشن ده فرست کنډیشن ده سیکنډ تھرد او مکس کنډیشن ده چې کوم ما سره دلته په اپ کې پراته دي صحیح ده دې ځکه زه ګورم دا ګوره په کنډیشنلز او کنډیشنل کې بیا زیرو دا ګوره دا مې صرف راخیستل دلته مې اره کې واچول همداسې ورپسې چې ده ملګرو ورپسې ده ما سره زه به دا پاز کړم او را به شم چې زه به ویډیو پاز کړم دا به ضرور کوم چې زما د ویډیو سایز غټ نشي ملګرو کنډیشنز دي ورپسې بیا ما سره جرانډز دي او ورپسې ما سره ریلیټیو کلاس دي او ورپسې بیا ما سره ډایرکټ اند انډایرکټ سپیچ ده انګلیش ایډیم دی او اخر کې بیا سره ګرامر ده نو زه ویډیو پاس کوم دا کار زه خپل کوم یا زه ویډیو صرف فاست کوم صحیح ده تیز به کوم ویډیو نو دا و اریز دی موږ هغه ما جوړ کړل تاسو ګوره په سټرینګ فایل کې ما دا و وړ اریز راوستل چې یو ما سره tenses دي conditions دي همداسې idioms دي همداسې tests دي همداسې ما سره gerund infinities دي relatives دي او direct speech دي نو که تاسو دلته وګورئ دې کې ما سره دا ټول وواړه سلایډونه هم پراته دي نو زه راځم په دې باندې چې کله یوزر کلیک کړي نو باید چې ماته یو لیست راشي او هغه لیست نه هغه یوزر انتخاب وکړي نو د دې لپاره به تاسو دا کلوز کړئ دا اریز ما سره دلته پراته دي فل حال نو زه به راشم دلته کې کسټم سلایډر ته او کسټم سلایډر ته که تاسو وګورئ دې کې ملګرو دې کې ما سره د سلایډر ایمیج نو زه به سلایډر ایمیج ته به راشم ته چې سلایډر ایمیج ډاټ سیټ اون کلیک لیسنر صحیح ده دا به واخلئ او نیو ویو بای سیټ اون کلیک لیسنر به واخلئ هلته به تاسو ورته ووایئ چې ته چې کله ما په دې باندې کلیک کوه ته ما ته څه کار کوه چې سلایډر prompt dialog دا یو میتود ما ته کال کوه خو دغه میتود ته ماته چې دغه پوزیشن چې کوم آی ان ټي ده د سلایډر پوزیشن دا ورته پاس کوه نو پوزیشن به تاسو ور پاس کړئ اوس ملګرو دا میتود موږ سره نشته ده په دې به تاسو ودرېږئ هلته به تاسو ووایئ چې دا کریټ کړه دا میتود ماته دا به واخلئ هلته به ورته ووایئ چې سلایډر انانیمس فنکشن یعنې په همدغه ځای کې چې کوم دا دی انسټنشیټ چې کوم فنکشن دی کې دننه کنه د کلاس کې دننه جوړوي زه دا کلاس اخلم تاسو مرزي چې تاسو هر یو واخلئ صحیح دی نو زه به کلاس واخلم تاسو ګورئ موږ په دې کلاس کې دننه ما سره یو بل میتود جوړ شو د پرایویټ void د سلایډر پروم ډایلوګ په نوم باندې او دلته به تاسو راشئ اول به تاسو وایئ چې alert dialog dot builder به واخلئ هلته ورته وایئ چې builder is equal to new alert dialog builder او دلته به تاسو context ور پاس کړئ اوس ملګرو context چې دی دا هم ما مخکینی ویډیو کې تاسو ته ویلی دي چې context اصل کې داسې شی دلته تاسو ټاپ کې وګورئ ما context جوړ کړی نو زه راځم لاندې دلته تاسو وګورئ ما سره دا راغی اوس ملګرو دې ځای نه لاندې به تاسو دا چې کوم اریز دي دا به ټول تاسو د سلایډر ډاټ جاوا کلاس ته راولئ نو اول به تاسو یو آی ان ټي واخله دلته آی ان ټي او دلته به تاسو ورته ووایئ چې سلایډر انډرسکور یا سلایډر انډرسکور اریز صحیح ده که نه د سلایډر چې کوم ټایټل اریز به تاسو ورته واخلئ ټایټل انډرسکور اریز دا مې واخیسته او دا به ما سره یو اري وي د آی ان ټي از ایکوال ټو قوس بند انټر به کوئ دا صحیح ده اوس نو په دغه دوه قوسونو کې به تاسو ورته څه کار کوئ دغه ټول اریز به ورته سپیسیفای کوئ د هغې ټکنیک دا دی چې اور ډاټ اریز ډاټ اولینی چې دی ما سره دلته تاسو وګورئ ملګرو په اپ کې اول ما سره 12 ټنسز دي نو زه به دلته راشم ورته وایم چې ته ما ته څه کار وکړه سلایډر انډرسکور ټایټل انډرسکور tenses دا ماته راوړه نو دا ماته راغی دویم چې کوم دی کاما دلته به تاسو کاما کېدی یا بل تاسو انټر کړئ تر څو دا کلیر شي دې نه نو دلته زه راغلم انټر دلته زه ورته وایم چې دویم چې دی r ډاټ array ډاټ سلایډر دلته به زه وګورم چې دویم ما سره چې دی دویم دی ما سره کنډیشنز دی نو زه انډرسکور ټایټل انډرسکور کنډیشنلز دا مې واخیسته کاما او ورپسې به زه راشم r ډاټ array ډاټ سلایډر انډرسکور ګورم چې دریم ما سره چې دی دریم ما سره جرانډز دی نو دلته به زه راشم ورته وایم چې ټایټلز
gerunds مې واخیسته انټر او څلورم چې دی r dot array dot slider underscore title څه شی دی gerund نه پس دا وګورئ تاسو relatives دي نو زه به ورته واخلم چې title underscore relatives دا مې واخیسته کاما انټر او بل ګورم چې r dot array dot slider د relatives نه پس ما سره چې دی ملګرو direct and indirect speech دی نو slider underscore title underscore direct speech دی دا ګور دا مې واخیسته او بیا راغلم r dot array dot slider بل چې دی ورپسې direct indirect English idioms دی نو dot titles title underscore slider underscore title underscore څه شی دی idioms دی صحیح ده کنه idioms مې واخیسته انټر او اخره کې بیا ما سره د idiom نه پس r dot array dot slider tests دی I think so دا ګورئ دا ما سره arrays راغله نو که زه راشم خپل اپ ته وګورم چې د idiom نه پس ما سره ټیسټ یعنی کویزز دي صحیح دی دا arrays راغله د slider title په نوم باندې اوس مې تاسو راشي دیز کې تاسو ورته وایئ چې builder dot دا کوم بلډر چې تا جوړ کړی دی دې ته به تاسو څه کار وکړئ ملګرو ته به ورته وایئ چې builder dot set item دا به تاسو واخلئ set items او دلته به تاسو څه کار وکړئ دلته به تاسو ورته وایئ چې slider title array of څه شی array of position دا به تاسو ورپاس کړئ دا position به تاسو دلته ورپاس کړئ او هغې نه پس به کاما او دلته به تاسو ورته وایئ چې on click listener دا به هم تاسو new on click listener د صحیح دا به تاسو واخلئ نو دا موږ سره دیز پورې راغی صحیح دی ملګرو نو دا ارې به ما سره راشي دلته به on click وي صحیح دی ملګرو دا on click دی نو راځو دلته به زه ورته وایم چې ته ماته دغه څه کار وکړه دیز کې دیز ته به راشي زه ورته وایم چې ماته دا بلډر چې دی دا بلډر ډاټ شو که ماته دا بلډر چې کوم دی نو زه راځم پروګرام یې زه ورته رن کوم ملګرو ګورو چې تر دې حده پورې به خو څه مشکل مونږ نه یې جوړ کړی زه به راشم دا به رن کړمه یو ځلې دلته به زه خپل اپ اوپن کړمه ګورم چې تر دې حده خو څه مشکل نشته دی نو دا ما سره سلایډر دی دا تاسو ګورئ کنډیشنلز دي جاینټس دي که زه په دې سلایډر باندې کلیک کوم نو دا تاسو ګورئ ملګرو هغه لیست یې ماته جوړ کړو دا ګورئ د پریزنټ سمپل دی که زه راځم دا دویم ته دلته به زه دا ګورئ بیک شم او دلته به راشم دیز ته په دې باندې کلیک کوم نو دا کنډیشنز دي او که دلته زه راځم دې باندې جاینټس دي اول به زه راشم دلته ورته وایم چې ته ماته یو ټایټل هم راکړه نو دلته به راشم ورته وایم چې بلډر ته ماته ټایټل واچوه بلډر ډاټ set title set title او دلته به زه ورته وایم چې choose or make a selection make a selection مې واخیسته صحیح دی که نه دا مې واخیسته او خلاص دا اخر ټایټل شو او هغې نه پس زه ورته وایم چې کله ما په دې باندې کلیک کوم ګورئ که ملګرو که زه اوس په دې باندې کلیک کوم نو دا ماته هېڅ شی هم نه کوي دا ګورئ بېرته دا کلوز کېږي دا لیست ګوره نو جرنټ باندې کلیک کوم نو څه شی هم نه کوي صحیح دی دا ګوره هېڅ هم نه کوي نو زه راشم دلته ورته وایم چې فی الحال دپاره ته څه کار کوه ټوسټ ماته راوپن کوه صحیح دی ته ماته ټوسټ کوه او دې ټوسټ کې ماته لیکه چې you clicked on position او دلته به زه راشم پلس which صحیح دی which چې دی ملګرو دا یو variable دی چې دې ځینه ورپاس کېږي دا به د دې children positions تاسو ته ښیي صحیح دی ملګرو positions صحیح دی او زه به دا دوباره رن کړم نو دا تاسو وګورئ څومره ښایسته که زه دا دلته رن کړم زموږ پروګرام رن شو نو راځم دلته کلیک کوم دلته تاسو وګورئ چې میک ا سلیکشن دا راغی ښایسته یو ټایټل راغی ورسره او که زه مثلا په دې باندې کلیک کوم نو دا ماته څه وایي دا ماته وایي چې یو کلیک آن پوزیشن 0 او که زه راشم دلته کې کلیک کوم په دې باندې دا ماته وایي چې یو کلیک آن پوزیشن 1 او که په دې باندې کلیک کوم دا ماته وایي چې یو کلیک آن پوزیشن 9 نو مطلب دا دی چې زه کله په دې باندې کلیک کوم دغه سب ټایټلز یا دغه چلډرن چې کوم پوزیشن دی هغه ماته راکوي که زه راځم دلته بیک راځم دیز ته ټیسټس ته ګورم ټول چیک کوم چې دا ټول صحیح کار کوي که نه ډایرکټ او انډایرکټ صحیح دی که زه راشم انګلیش ایډیمز ته ایډیمز میټافورز او سیمیلیز دي دا ګورئ د هغې پوزیشن ماته راکوي نو دا اصل کې ما څه وکړه ملګرو چې دغه ټایټلز ما راواخیستل دلته په سلایډر باندې مې ور واچوم صحیح دی
اوس زه راځم څه ورته وایم زه ورته وایم چې څنګه دلته زه راځم دلته 12 tenses ته 12 verb tenses او دلته زه کله په دې باندې کلیک کوم دا تاسو ګورئ موږ دې کې present simple باندې کلیک کوم نو دا یو بل اکټیویټي خلاصوي او کوم اکټیویټي دا اصل کې د PDF viewer اکټیویټي ده چې هلته دا اکټیویټي ته ماته خلاصوي او simple present لیکلی پیسې ده که زه راشم دې ته وګورم دا ګورئ نو دا ماته خلاصوي نو زه سیم بای سیم همدغه کوډ راخلم څه شی کوم دلته په دې باندې هم کوم صحیح ده اول بس دا رن کوم دا خو ما الریډي رن کړی دی نو ماته دا ټوسټ نه دی پکار ټوسټ نه دی پکار نو زه به دلته څه ورته وایم دلته به ورته وایم که چیرې پوزیشن 1 دا پوزیشن 1 ما سره چیرې دا ګورئ دا پوزیشن 1 دی نو زه به دلته ورته واخلم اف که چیرې اف که چیرې ما سره څه و پوزیشن دا ګورئ پوزیشن نو زه به ورته وایم که چیرې پوزیشن از ایکوال ټو 1 شو نو بیا ته څه کوه نو بیا پوه شه چې دا ما سره څه دی بیا پوه شه چې دا ما سره دا سلایډر نمبر دا دی یا دا په پوزیشن 1 پروت دی که دا ما سره په پوزیشن 0 پروت دی دا ما سره اصل کې پوزیشن 0 پروت دی که تاسو غواړئ چې دا پیدا کړئ چې آیا دا رښتیا په پوزیشن 0 که په پوزیشن 1 پروت دی نو دې لپاره تاسو څه کار وکړئ ملګرو زه راځم دلته به زه ورته وایم چې ماته ټوسټ کړه صحیح دی او ټوسټ کې ماته ووایه چې څه شی اول ماته پوزیشن راکړه دا ګورئ دا پوزیشن دا به راکړي او هغې نه پس ته ماته څه کار وکړه پلس او دا واخله او دې ځای کې بیا څه وکړه دا واخله او دلته کې بیا ماته څه راکړه ویچ راکړه دا به راکړه صحیح دی دا یې راکړه او هغې نه پسې ماته دا راکړه نو ټکس ماته پکار دی زه به دا پلس کړم او دلته به زه ورته وایم چې دا مثلا ټکس دی پوزیشن کم آن دې ځای نه ما دا کنټرول ایکس که څنګه سوري اصل کې دا صحیح دی پوزیشن او دا به زه کاپي کړم پاس به پیسټ کړم زما په خیال نه غلطي دا کلین شو نو پوزیشن ډبل ډاټ ویچ صحیح دی نو که زه دا رن کوم یو ځلې بیا رن کوم ګورم چې دا ماته رښتیا پوزیشن 1 دی که دا پوزیشن 0 دی نو رن مې کړه دوباره په دې باندې کلیک کوم نو ماته مینیو راغله که په دې کلیک کوم دا ماته څه وایي چې 0 کلیک کوم نو دا ما سره 0 1 2 3 دا به ماته 0 3 راکوي که زه مخکې راځم دې په دې باندې کلیک کوم نو دا ما سره چې دی دلته ماته که په دې باندې کلیک کوم نو دا پوزیشن 1 0 دا ګوره په دې شکل باندې ماته دا پوزیشن چې دا پیرنټ دی ویچ دی هغه ما سره چایلډ دی نو ټوسټ ماته نه دی پکار ماته معلومه شوه چې اولنی چې کوم پوزیشن دی هغه ما سره 0 دی نو زه به ورته وایم چې اف پوزیشن از ایکوال ټو 0 نو چې دا کله 0 شو نو دې مطلب دا دی چې زه په کوم ځای کې ملګرو په ټینسز کې یم صحیح دی یعنې په ټینسز کې یم 1 چې دی کنډیشنل دی نو زه به دلته راشم ورته وایم چې ایلس اف که چیرې څه شو پوزیشن از ایکوال ټو 1 شو نو دې مطلب دا دی چې زه په کنډیشنز کې یم صحیح دی نو زه به دلته کې د دې کاپي راواخلم او پیسټ به یې کړم لاندې کاپي هلته به زه دا پیسټ کړم لاندې دا تاسو وګورئ پیسټ او پیسټ او پیسټ او پیسټ نو دویم د ما سره 2 او همدغسې 3 او همدغسې 4 او همدغسې 5 دی صحیح دی او نور هم ما سره شته دی پیسټ او پیسټ 5 I think 6 راځي 7 نه راځي ما سره نو زه به دلته څه کوم دا یو آخري چې کوم ایلس دی دا به زه ختم کوم نو که تاسو وګورئ دلته ما سره څو پوزیشن دي 0 1 2 3 4 5 6 صحیح دی نو دا 6 پوزیشن دی د 0 نه واخله تر 6 پورې یعنې 7 پوزیشنز دي کلیر دی ملګرو اوس دلته راځم ورته وایم چې کله هم تا که چیرې ما سره پوزیشن 0 نو ته بیا څه کار کوه ته بیا ما ته واخله PDF ماته خلاص که صحیح دا PDF viewer به خلاصه نو PDF viewer که ته اوپن کې په PDF viewer کې که تاسو خیال شي مګر دلته ما ورته ویل دي که چیرې تا ته 0 راغی نو دا بیا چیرې پارټس اف سپیچ دی که چیرې 1 درته راغی نو بیا دلته څه دی بیا دلته کې ما سره ټینسز دي صحیح دی ملګرو یا به زه شارټ طریقه باندې درته وایم دلته که تاسو راشئ دلته کې تاسو وګورئ په 0 باندې ما سره پارټس اف سپیچ دی په 1 باندې ما سره 12 ټینسز دی صحیح دی نو زه به راشم دلته کې څه به ورته وایم دیز د سلایډر ته به راشم ورته وایم که چیرې 0 شو نو ته بیا ما ته څه کار وکړه سټارټ اکټیویټي کا صحیح ده که نه اول به زه ورته وایم چې انټنټ زه به ورته وایم چې انټنټ واخله انټنټ is equal to new intent راته واخله او دلته به زه ورته وایم چې کسټم سلایډر چې کوم دا زما سلایډر دی کسټم سلایډر ډاټ دې ځای نه به لاړ شي چېرته ته به لاړ شي PDF ته نو زه به دلته راشم ورته ووایم چې PDF viewer dot context
سوري دلته به زه ورته اخلم چې context.pdf دلته به تاسو ورته واخلئ چې this dot context comma لاړ به شي چېرته pdf viewer dot دا ګوره pdf viewer دا صحیح دی dot زه ګورم چې ما سره pdf viewer دی که pdf دی pdf document دی او pdf viewer دی صحیح دی ملګرو نو تاسو به ظریف ښه دا دی دا به واخلئ او دلته به تاسو ډاټ کلاس به واخلئ صحیح دی دا به واخلئ هغې نه پس به تاسو راشئ دغه انټنټ ته به صحیح دی که نه انټنټ ډاټ پټ ایکسټرا صحیح دی که نه ډاټ پټ ایکسټرا به واخلئ او دلته به تاسو ته اوس سټرینګ نیم او کی به کېدی تاسو کولی شئ دلته راشئ دلته تاسو ورته ویل دي الریډي چې ته ما ته څه کار کوه دې ځای کې دا ګورې get extra او get extra دوه دانې دي یو سره چایلډ دی او یو ما سره ګروپ دی زه ورته وایم چې اول ما ته ګروپ راواخله کاپي دلته به زه راشم ورته وایم چې put extra group ID صحیح دی او هغې نه پس به زه څه وکړم دې ځای کې اول به دا زه ډبل کوټس کې کښېږدمه پیسټ به یې کړمه او دا به زه ختم کړم کامه او همداسې به د دې به زه کاپي راواخلم کاپي کم آن کنټرول سی کنټرول وی دویم چې دی ما سره ملګرو دویم چې دی ما سره چایلډ دی نو پی ډي اف کې ما لیکله جوړ کړی و چایلډ کم آن پی ډي اف ویور او دلته کې به زه چایلډ راواخلم دې به زه کاپي راواخلم او دلته به راشم خپل سلایډر ته دلته به دا پیسټ کړمه سلایډر دې ځای کې به دا پیسټ کړمه زه ورته وایم چې ګروپ نه ما ته چایلډ پکار دی دې کې به زه کښېږدم چې 1 او دلته به لاندې ورته واخلم چې ویچ صحیح دی نو ویچ دا به واخلم سیمی کولن او دا به سیمی کولن نو ګورئ ملګرو بیا درته وایم که چیرې دلته ما سره پوزیشن 0 نو په 0 باندې ما سره سلایډر ټنسز پراته دي اوس که چیرې پرې سلایډر ټنسز باندې څوک کلیک کوي نو هغه بیا څه کار کوي ما ته د انټنټ جوړوي هغه انټرنل کسټم سلایډر نه دا جمپ کوي پی ډي اف ته ځي پی ډي اف کې به بیا ګروپ آی ډي به 1 وي ځکه د سلایډر چې کوم ګروپ آی ډي ده هغه ما سره په اپلیکیشن کې چې دی 1 دی صحیح دی نو 1 به وي او همداسې چایلډ آی ډي به چې ویچ چې کوم یو دې ځای نه راواخیستل شو هغې نه پس به زه ورته وایم چې سټارټ activity صحیح دی نو start activity come on زه به دلته راشم ورته وایم چې ما ته څه وکړه start activity context dot start activity به واخلئ صحیح دی او دلته به تاسو ورته intent واخلئ په دې شکل باندې نو دا وشو یوازې ما د څه شي لپاره کار وکړه د فرست لوکیشن د دې لپاره راځو دا ټرای کوو که چیرې دې کار وکړو نو بیا به د نورو لپاره هم کار وکړو نو زما پروګرام رن کړم ملګرو زه راځم دې ته او دلته ګورم چې ما سره دا راغی که په دې باندې زه کلیک کوم نو پریزنت سمپل اوس که زه په دې باندې کلیک کړم پاس سمپل د باید چې دا ما جمپ کړي پاس سمپل ته ګود کار کوي ملګرو نو ګوره په دې باندې کلیک کوم زه راځم ورته وایم چې فیوچر پرفیکټ دا ګوره فیوچر پرفیکټ کنټینیوس صحیح دی که زه راځم ورته وایم چې کلیک او دلته ورته وایم چې پریزنت سمپل دا ګوره پریزنت سمپل ته تاسو پاس کړي ده دې خواته راشه دې ځای هم تاسو کولی شئ پریزنت سمپل او یا هم د سلایډر نه هم تاسو کولی شئ کلیک او پریزنت سمپل دا ګورئ څومره ښایسته کار کوي ملګرو نو یعنې زموږ کوډ تر دې حده پورې کار وکړو راځو مخکې ادامه ورکړو کوډ ته زه به اوس راشم د دې به صرف کاپي راواخلم کاپي او دلته به لاندې پیسټ کړم صحیح دی پیسټ او دلته به ورته وایم چې انټنټ ته پی ډي اف ویور ته ځه ګروپ آی ډي چې کوم ده ما سره 1 که زه راشم ورته ووایم چې دویم چې دی ما سره پوزیشن که چیرې 1 شو نو پوزیشن 1 کې ما سره چې دی کنډیشنز دي زه راځم خپل اپ ته او ګورم چې ما سره په مینیو کې د کنډیشن پوزیشن چې دی 0 1 2 3 4 نو 4 دی صرف به دلته څه کار کوم دې کې دا دویم چې کوم ما سره ګروپ آی ډي دی 1 دا به چینج کوم 4 ته او ګوره دا به زه رن کړم ملګرو راځم ګورم چې د کنډیشن هم باید کار شروع کړی وي نو دلته کې راغلم دا ما سره پریزنت دی ټنسز دي که کلیک کوم کار کوي بالکل سمه دی کار کوي راځم کنډیشنز ته کلیک کوم په دې مکس کنډیشن باندې واو ګود فیوچر سمپل مای ګاډ غلط دی صحیح دی نو دا ګوره فیوچر سمپل یې ماته اوپن کړه صحیح دی ماته یې څه اوپن نه کړه کنډیشنز اوپن نه کړه هغه ځکه که زه دلته راشم ورته وایم چې چیرې پوزیشن که چیرې پوزیشن ما سره 1 وه نو 1 دی ما سره کنډیشنز دی نو بیا ته څه کار کوه group ID the 4 oh my god دلته تاسو ګورئ موږ ما group ID 4 دې ذکر پاس کړی دی
غلط معنی 1 او دې ته براشم څه ورته 4 دا ماته پاس زه به دا رن کما که تاسو دا وګورئ من کړو دوباره رن کوم نو زه راځم دلته او دلته به زه راشم present simple کار کوي بیا دوباره راځم perfect past perfect کار کوي صحیح دی راځم دویم سلاید ته کلیک کوم conditions دی mixed condition conditionals mixed condition کار کوي صحیح دی ملګرو دوباره کلیک کوم first conditions دا ګورئ condition first conditionals دا مکمل ملګرو کار کوي کلوز کومه ده یعنی دلته هم مون کار شروع کړ دویم چې دی مثلا دویم لوکیشن باندې ما سره چې پروت دی جرانډز دی نو زه راځم دلته په دې باندې کلیک کوم پیسټ کوم دا دلته لاندې او لاندې ورته وایم چې ته ماته څه کار کوه راځم اپ ته او ګورم چې جرانډ په کوم لوکیشن پروت دی 0 1 2 3 4 5 6 دا دی په دې باندې پروت دی صحیح دی نو 0 1 2 3 4 5 صحیح دی نو 5 په زه ورته ولیکم دلته 2 1 نه ماته 5 صحیح دی همداسې زه به راشم دریم ته دریم چې دی ما سره چې دی دریم چې دی ما سره 0 1 2 او داخل 3 ریلیټیو کلاس دی نو زه به دلته دا پیسټ کړم نو دلته به زه ورته وایم چې ریلیټیو کلاس اوس ما سره په اپ کې په کوم لوکیشن پروت دی ریلیټیو کلاس 0 1 2 3 4 5 6 باندې پروت دی نو زه به دلته کې ورته 6 واخلم ریلیټیو کلاسز دی زه به راشم دلته ورته وایم چې دا په 6 لوکیشن پروت دی پیسټ به کوم دا لاندې اوس به ورته وایم چې ریلیټیو نه پس ډایرکټ سپیچ دی نو ډایرکټ سپیچ که زه اپ ته راشم وګورم چې ډایرکټ سپیچ 0 1 2 3 4 5 6 7 نو ډایرکټ سپیچ په 7 پروت دی نو زه به دا 6 7 واخلم همداسې په 5 لوکیشن باندې ما سره بیا ایډیمز پراته دي ایډیم بیا په اپ کې ګورم چې په کوم لوکیشن پروت دی 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 باندې پروت دی نو زه به راشم دلته ورته وایم چې 9 او اخره کې بیا ما سره په دې ځای کې ما سره ټیسټ پراته دي او راځم اپ ته ګورم چې ټیسټ په کوم پروت دی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 نو دا په 10 لوکیشن پروت دی نو زه به دا 9 نه هم دا چینج کوم 0 نه 10 ته راځم پروګرام رن کوم او زموږ پروګرام وشو تر دې حده پورې فاینلایز شو زموږ نننی کوډ چې دی ګورو که څه مشکل پکې نه وي نو زموږ کوډ بیا صحیح دی صحیح دی ملګرو نو زه به دلته دا سپیسز خلاص کړم نه مې دی په کار نو زموږ پروګرام رن دی راځم زه دا رن کوم دې ځای نه اول په پریزنټ سمپل باندې ټیسټ کوم فیوچر سمپل راغی صحیح دی کار کوي کلیک کوم پاس پرفیکټ راغی صحیح کار کوي نو نیکسټ سلاید کلیک کنډیشن زیرو کنډیشن راغی کار کوي صحیح دی که زه راځم نیکسټ سلاید ته جرن انفینټیز دی او انفینټیز باندې کلیک کوم نو ماته انفینټیز راغی صحیح دی کار کوي کلیک کوم infinities or gerund no that changes in the meaning infinities or gerund the infinities or gerund kind of there however possible both gerund and say them ملګرو غلط نه دی نو زه راځم د relatives باندې کلیک کوم نو defining relative class ده که زه back راځم کلیک کوم non defining relative class باید راځي صحیح دی دا هم کار کوي next direct and indirect speech ده direct speech نو reported speech ته چې کوم direct speech هم وایي صحیح دی کلیک کوم په دې باندې reported command and request ده نو دا ګوره reported command and request ده orders دي صحیح دی next زما english idioms دي idioms کار کوي next راځم دا ګوره metaphors ده metaphors هم کار کوي نو next زما quizzes دي quizzes ته for example زه ورته وایم چې B2 ته لاړ شه my B2 دا ګوري quizzes کوي کار نه کوي صحیح دی نو یوازینی مشکل چیرته دی په quizzes کې دی کلیک کوم C2 نو دا ګوري دا PDF ته ځي اصل کې ملګرو که تاسو راشئ دې ځای کې وګورئ مشکل زموږ دی صحیح دی مسټیک مونږ کړی دی ځکه چې کله ته په شي باندې کلیک کوې په ټیسټس باندې کلیک کې صحیح دی که نه په 10 نمبر نو هغه PDF ته نه ځي که تاسو خیال شئ ملګرو دلته کې مونږ سره بیل اکټیویټي دی هغې کوېسچن موډ ګرامر ټیسټ اکټیویټي دی باید دغه اکټیویټي دی اوپن کړي صحیح دی نو دا اکټیویټي باید اوپن شي د هغې لپاره باید زه څه کار وکړم دې ځای کې که راشم وګورم چې دلته ما انټنټ ورکړی دی که نه دی ورکړی نو دا مونږ تاسو څه کار کړی چې مونږ به راتلو دې ځای نه خپل مین اکټیویټي نه چې کله مونږ په ټیسټ باندې به کلیک کوو نو ټیسټ که چېرې از اکول ټو 10 کېده به نو بیا به چایلډ پټ ایکسټرا چایلډ یوازې به چایلډ بیا ور پاس کوو
new activity main the grammar test activity به ما ته open کو put کې یوازې ما ته child یوازې به child put کو child id او بیا start activity او چې کله به ګرامر ته راتلی نو ګرامر به څه کار کوو خپل کار اجرا کوو هغې به څه شی راخیسته تاسو ته انټنټ په دې ځای نه راخیسته زه صرف غواړم چې وګورم چې انټنټ کوم ځای کې راخلي هغې نه پس به موږ تاسو خپل کار باندې پیل وکړو نو دلته تاسو راشئ صرف دې ځای کې ملګرو ښه دا کوم چې سلایډر دی دلته به تاسو ورته وایئ چې ماته دا نه دی پکار دا ګروپ آی ډي نه ده پکار څه دی ځکه ګروپ آی ډي خو الریډي دلته 6 شته ده نو دا ماته نه ده پکار put extra child id which واخله او context د start activity custom slider pdf viewer ته نه ځه ته لاړ شه چېرته grammar test activity ته لاړ شه دا activity ته واخلې صحیح ده ملګرو دا به راخلې دا که زه رن کړمه I don't think چې څه مشکل وي پکې نو ما پروګرام دوباره رن کړ نو I hope څه مشکل نه وي راځم ټیسټ ته دا نور خو کار کوي ټیسټ ته یوازې راغلم کلیک او دلته ورته وایم چې B1 دا تاسو وګورئ ملګرو B1 ته یې جمپ کړ بیک کلیک کړئ باندې C2 دا ګورئ C2 ته یې جمپ کړ او که زه راشم ورته وایم کلیک کړئ باندې A1 دا ګورئ A1 ته جمپ نو ملګرو دا موږ سره سلایډر هم فینش دی نو دې کې چې پاتې نه دي بیا هم تاسو غواړئ چې نور فنکشنالیټیز په دې کې زه تاسو ته واچوم نو حتما ما سره د دې ویډیو په کومنټ کې خپل نظریات مو سره شریک کړئ نو ان شاء الله زه به کوشش کوم چې نور فیچرز هم په دې کې ور واچوم نو ملګرو دا موږ سره مینیو سلایډر پر روانه ویډیو کې به یا په دې ویډیو کې به زه د ډراور دا به هم تیر ختم کړم نو دا ډراور کوم ځای کې دی ملګرو دا کلوز کا دام کلوز کا دا مین اکټیویټي کې دا ډراور دی څه دی نو دا کوډ د ملګرو دا تاسو وګورئ چې ټوسټ دی دغه ټوسټ به زه څه کوم کومنټ به کوم دا مې نه ده پکار او دا به هم تاسو څه ټوسټ به کوئ دا هم ماته نه دی پکار نو که زه اوس خپل پروګرام رن کوم صرف دا ټوسټ ماته ختم کړ نو پروګرام دوباره رن کړ ګورم چې دا پروګرام راغی که اوس زما ډراور اوپن کیږي نو لاندې به ماته میسج نه راکوي چې ستا ډراور اوپن دی که کلوز دی نو دا څه مشکل نشته دی ملګرو دا موږ سره نننۍ ویډیو او تر بلې ویډیو پورې مو په خدای پاک سپارم او خپل خیال ساتئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ درسره